لنډه کیسه موچي. لیکوال نور محمد ترکی. غږ صدیق افغان. ژړ سپېره مخ د عمومي بازار د پلیو لارې پر یوه لانده ځای لمر څرکي ته ناامیده غوندې ناست دی. هر څوک چې تېرېږي دی یې وار د واره پښو ته ګوري چې ګوندې کپۍ یا ګوټونه یې څیرې وي چې ده ته یې د ګنډلو لپاره ورکړي. پر دوو تلو چې زنګنونه یې خولې ته رارسېدلي دي او خپله زنه یې د دواړو زنګنو په منځ کې ایښې ده ناست دی. په دې چې نن ساړه لږ دي خورا خوشحاله دی او هر ګړی لمر ته په خورا مینه سترګې ور واړوي، خو پلوشې یې سترګې ور برېښوي او بېرته یې پټې کړي. په دې وخت کې یو سپین کالی سړی چې خورا اوږد کمیس یې اغوستی دی او تکه سپینه پګړۍ یې پر سپینه رخچینه تړلې ده راغی. په ده پسې 4-5 کسه سپین کالي نور هم شته. د موچي حد ته چې راغلل سمدلاسه یې پښه ونیوله، یوه یې بل سړي ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل: خان چې ورېښمینې کپۍ راته راوړې دي هغه باید دغه موچي ته ورکړو چې ښه تلی پر ووهي. ملګري یې ورته وویل: ښه دی، او بیا روان سو. ادارې ته چې ورغی ډېر خلک ورته ولاړ سول او هر یوه په احترام ورته وویل: مفتي صاحب دې ستړی نه وي، خدای دې راوله، ستا د عدالت سیوری دې زموږ له سره نه کمیږي. ستا تشریف راوړلو ته مو سترګې 4 سوې. بیا دغه صاحب پر یوه پنډه نیالي چې توربخون کشمیری پوښ یې دی او د قلم په ډول ډول رنګونو ځای په ځای رنګېدلی دی کښېناست. د ده خوله پټه وه، خو کوچنۍ غوندې خوله یې په شناوۍ ږیره کې له ورایه ښکارېده. په پوزه یې ډېر تنفس کوی، سترګې یې تل غټې غټې راختلې وې. نیم ساعت وروسته یې هغه کپۍ د ده حضور ته راوړې چې موچي تل یې پر میخ کړی و. د ده چې پر کپیو سترګې ونښتې نو یې وویل: خدای دې تا محرر خوار کړي، تا خو په موچي ته ویل چې ښه ډېر میخونه پر ووهي. موږ پر دغه کپیو څونه سپین تور او تور سپین کړي، خو بیا هم تا ښکلې او ټینګې نه دي جوړې کړي. ورشه موچي ته یو سپاهي ور واستوه چې دلته راسي چې په خپله هدایت ورکړم. سپاهي موچي پر اوږه باندې په خپل ورڅخه لنډې لرګي وواهه او ورته ویې ویل چې ورسره ولاړ سي او د کپیو د جوړولو هدایت واخلي. موچي ورته وویل چې زما څخه خو دغه سندان څټک او میخونه پر ډګر پاتېږي، زه در سره تلای نسم، هر څه چې غواړې دلته به یې وکړم. خو سپاهي د ده خبرو ته غوږ ونه نیوه او په زوره یې کش کړ. ده ورنږدې هټۍ والا ته ورغږ کړ چې د ده پر شیانو پام کوي. موچي په دې خورا خوابدی سو چې په پورې وهلو یې راوست. ده په زړه کې جوړه کړې وه چې د سپاهي له لاسه به عرض کوي چې ولې یې په دغسې وهلو او ترټلو راوست. خو چې د مفتي صاحب سترګې ورباندې ونښتې سمدلاسه یې په ښکنځلو خوله پورې کړه. ده چې خپل ښکنځل خلاصول نو یوه ټنډنس غوندې سړي په درد او عتاب موچي ته وویل: ته خبر نه یې چې دا د چا مچڼې دي؟ د علماو خو خلک د پښو خاورې کیږي، خو تاسې جاهلان د مزدورۍ په مقابل کې هم د دوی کار سم نه کوئ. بلا دې په دغه سپېره او بې وینې مخ شه، خدای د خپلې کلیپې جزا پخوا لا درکړی دی په دې چې دغسې یې خوار او بدبخته کړی یې. موچي ژړغونکی غوندې سو او ورته ویې ویل: د 2 افغانیو په مقابل کې همدغه کار کېده چې ما وکړ، نو په دغه پیسو خو به مې کور نه در جوړاوه. که مو خوښ نه وي زه به خپل تلې او میخونه بیرته وکاږم. بل موچي ته یې وروړئ چې ښې یې در جوړې کړي. زه یو خوار او غریب سړی یم، په سپاهي مو ولې پورې وهلم؟ د مفتي طبیعت سمدلاسه پر بله واوښت او په یوه غږ سره یې وویل: دغه سپین سترګی او بې حیا وباسئ، زه به د دې بې احترامۍ اعداد ورکړم. موچي په منډه خپل ځای ته راغی.
ده غوښتل چې خپل سامان راټول کړي او یوې بلې خواته ولاړ سي، خو سمدلاسه 2-3 سپین پګړي طالبان چې مفتي ور استولي وو پسې راغلل. یوه طالب لومړی ټولې خبرې او بل طالب وار د واره موچي ته ښکنځل وکړل او بیا یې په خپله مچڼه په سر وویشت او ورته ویې ویل دغه مچڼه به جوړوې. موچي هم خورا ډېر عصبی سو، خو چې په اصل مطلب یې خبر نه و نو یې همدغه ډول ښکنځل طالب ته وکړل. طالبانو سمدلاسه راکش کړ او د محکمې خواته یې وڅکاوه. پر لارې به یې هر چا ته ویل چې دغه موچي موږ ته د خولې او سر کفر ویلی دی. قاضي ته یې بیایو چې یو څه اعداد ورکړي. موچي یې لومړی مفتي ته وروست. د ډیرو خلکو په مخ کې طالبانو عرض پرې وکړ چې دغه جاهل د خولې او سر کفر ورته ویلی دی. مفتي سمدلاسه قاضي ته ورغی. طالبان او موچي یې ور وړاندې کړل. ټولو طالبانو په یوه خوله غږ کړ چې هو صاحبه، موږ ته یې سر او خوله را وښکنځل. مفتي هم د دوی خبره تایید کړه او ورته ویې ویل صاحبه که ده ته جزا ور نه کړې نو په علماو به تل ملنډې وهي او د شپې تیر به پر ودرېږي. قاضي سمدلاسه امر وکړ چې موچي په 9 دورې ووهل سي، پر خره دې مختور چپه سپور سي او په بازار دې وګرځول سي چې دغه کار د نورو عبرت سي او بیا څوک سپین پګړیو ته په سپکه سترګه ونه ګوري. د قاضي امر مفتي تطبیق کړ او موچي یې 9 کلکې دورې ووهه، ځکه چې موچي د وهلو په اثر پر خره نه سوای کښېنستلی، نو د خره د اړخو سره یې لرګي وتړل او بیا یې موچي پر هغه باندې کلک وتاړه او شریعت یې پر وچلاوه. دغه موچي تر هغه وروسته چې د دورو په اثر یې 2-3 میاشتې ناجوړي وزغمله او بیا په ډېر حسرت پسې مړ سو، نو د شاوخوا دوکاندارانو به ویل چې دغه موچي د علماو شرع کړې وه. 1435 کال د جدي لومړی 1956 هجري کال ډسمبر